د هسکې مېنې ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار وایي په هسکه مېنه کې د ملي اردو ځواکونو له فعالیته خوښ دي او دوی ترې په کلکه ملاتړ کوي. نو د حکومت کور آباد او بچوي منته د محلي اردو په نامه چې امضای مشر دی د کیتې دا راولګه سره د خپل پرسونل امضا راوخوته دلته د خپلو عسکرو سره او د تړلې کنډه یې موږ ته ونیوه. د تړلې کنډو سره څو منطقې ازادې سوې، تنګی ازاده سو، دولت خیل ازاده سو، غرخله ازاده سو، جودره ازاده سو او تنګی ونیو. نو دا داسې پوسته نه ده چې هسې په نوم پوسته وه. په دې باندې اپینونه هم باد شوي دي د اپین د کارولو په وخت کې. زموږ چارواکو پخوانی وخت چارواکو په دې اپین هم اخیستی دی. ورته ویلي دلته پوسته مه اچوه او موږ وشه راټولو د اپین او ستا پکې دوغمره اپین سو، 10 من اپین سو. دا ماته معلومات دی، دا موږ د چارواکو اخیستی دی. همداراز د هسکې مېنې ولسوال رضوان الله بشرمل په خپلو خبرو کې وویل هغه لارې چې داعشیانو ته به ترې اکمالات کېدل اوس د دوی له لوري تړل شوي دي. دغه کنډو چې تاسو ګورئ د تړلې د کنډو په نامه یادېږي چې هغوس تر نوتلو مهمه لاره ده. دغه لاره باندې به داعش وسلوالې ډلې ته اکمالات کېده، د هغوی غونډه حمایه او ملاتړ د همدغې لارې نه کېده او په دې باندې به د چاتراشو قاچاق کېده چې د هغوی نیم عاید داعش وسلوالو ته په ګوتو ورته او په لاس باندې ورته او د هغوی هغه ژوند دی اوږده. بلخوا په هسکې مېنې ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو د سیمه ییز ټولي قومندان امیر حمزه ولسونو ته د لا ښه امنیت په راوستلو کې ډاډ ورکوي.